د خیبر پختونخوا د پېښور پوهنتون زده کوونکی تېره شپه د پېښور د فقيراباد پولیسو د بنو د ډومېل څخه راغلی یو زده کوونکی باندې پولیسو ډزې کړي او وژلی دی. د دې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې په پېښور کې د بنو ډومېل د تب زده کوونکی مبشر د پېښور د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دا سیستم چیرې هم د خلکو ملاتړ نه کوي. موږ د دې پیښې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه کوو ترڅو داسې پیښې بیا ونشي. د پېښور پوهنتون د جرنلزم د څانګې یو زده کوونکي حامد وزیر میډیا سره په خبرو کې وویل د بنو ډومېل څخه 3 زده کوونکي یو ټېسټ له پېښور ته راغلي وو. تېره شپه د فقيراباد علاقې ته وتلي او هلته پرې پولیس راغلي وو. د یو تن سره خبرې اړولې او بیا یې پرې ډزې کړي او وژلی دی. د پېښور د فقيراباد پولیس تاڼې یو چارواکي اقبال میډیا سره په خبرو کې وویل په 2 پولیسو سرتیرو یې تور لګېدلی او د دوی پر ضد د مقدمه درج کولو غوښتنه شوې ده. حامد وزیر وویل وژل شوی زده کوونکی مبشر وزیر نومیږي او زیاته یې کړه د دغه پیښې پر ضد د پېښور پوهنتون زده کوونکو احتجاج کړی دی او د هغه مړی بیا خپلوانو اخیسته او وړلی دی. هغه وویل مبشر وزیر د پېښور اسلامیه کالج نه FSC کړی او بیا یې په لا کالج یعنی قانون د زده کړو دپاره ټېسټ ورکړی و. د مبشر وزیر د ناروا وژنې په خلاف او دغه دپاره انصاف د غوښتنو دپاره په ډومېل کې احتجاج شروع دی. مشر منظور پښتون به هم ډومېل ته ځي او د مبشر وزیر د ناروا وژنې په خلاف کېدونکي احتجاج کې به ګډون کوي.